یو روندو خیر غوښتو خیر بادشاہ په لاره تېرېدو اړون هلکه ته څه وی صاحب قرآن مې یاد دی او بل څه روزګار مې نشته ویل قرآن دې یاد دی او بیا خیر غواړي ویل او صاحب وی بوی زه یو کوټه کې واچو روند دې کوټه کې واچولو ماسخوتن بادشاہ ورغی یو دومره کاڼی ورته کېښو وی فیجي صاحب دا کاڼی چې تر سبا پورې دې سره زر کړی نه نو سبا به دې وجنم او ځوړندوم به حافظ چې ماسخوتن سوچ وکړو چې خدای ما سره کیمیا خو نشته نور څه دي سوا د قرآن نه به شروع یې وکړه په الحمدو چې سهار بانګونه کېده من الجنة والناس ته ورسېدو او په کاڼي چوف کړو چې خدای دا سره زر کې تباه شم ما خو به اوس بادشاه وجني چې بادشاه سهار راغی چې کاڼی د سرو زرو پروت کاڼی قرآن قرآن با چفکای کاڼی به څنګه سرو زر نه کي کاڼی به ولې نه کي خو مونږه څنګه وی برزبان تسبیح در دلگاه خر برزبان تسبیح در دلگاه خر ای چنی تسبیح کا ادارت اثر دیکھو کہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ راغے پاسو دیکھا پاسا شیخ راغے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جیب پہ گورم نور سی گال دی یار لنگر منگر دغه دی ها اگر ونه شنو لوټ نه کمره نه بس لنگر خراب دی اللهم صل علی برزو با تسبیح در دلگاه خر برزو با تسبیح در دلگاه خر ای چونی تسبیح کا ادارت اثر تاسو خیال راغی عرض میں داو پیغمبر مارو غختو یا ظالما ابو بکر دی ولی اوچی چلو و یا رسول اللہ غسیرہ باندی مکوا تپوس راناو کچ دا کار میں ولیو کو ولی دیو کو و یا رسول اللہ بخدے میں دی قسم ہوئی عیسیٰ علیہ السلام تقریر کولو چما نرستو بیو پیغمبر پیدا کیگی مکینہ ببیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت رہی نشپک سوا کالو شو چستا د دیدار په انتظار باندې په دې غار کې ناست ما کولې سړی ابو بکر د کمیس په ټوټه بند کړې دا یو سړی پاتې و چې ما په کې ستا دیدار کولو هغه کې ابو بکر پونده کې خوا یا رسول اللہ ستا پا عشق کی دا سے تباہ ما چی پا خدای قسم پا زان پا عشق نیم ابو بکر نیوچی چلو اگا ابو بکر مدینی تا چلالا حضرت عمر ورتوی ابو بکر ما چی سمر عمر دو پیغمبر سر بندی والی دی او سر میں پتلی کی خیلی سمرا قربانائی میں کری دی اے ابو بکر آغا ٹولے توالا خو پغار سور کے چی پیغمبر سر دی یو گھنٹا تیرا کریوا مالا راگا ابو بکر ورطا سوئی وی پیغمبر سر چی ما یو گھنٹا تیرا کریوا اغا تالا درکم دیار دربان پا ہزار درمان ورنکما آشنائی بدی پا این و آن ورنکما کئیو ظلمی دی ظل سے پلاس کی اوزی یو اختب دی پدرس جہان ورنکما واللہ چی دغار سور یو گھنٹا خودیر دا چی دغار سور یو منٹا اے عمران پا دنیا و نما مافیہا بانلی ورکما اغا ابو بکر چو مدینه تلارو کل سلو اغزر روپای ورطپاتے پاگئی بیت المال دا پار ازمکا واغستا جامع نشتا کمی سے چولے دے چی کم زیشلے دلے دے نو دکی کر پازغوئی ٹکوالے امب گنڈلے دے پیغمبر تا جبرائیل راگے جبرائیل تا چی گوری نو جبریل ام لنگوالے دے بشڑے او چی کم زیشلے دلے دے دکی کر پازغوئی گنڈلے پیغمبر ورته جبريل دانن کم لباس کرا لے
ورته یا رسول الله نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم وکړو چې تاسو نن لنګونه ووهئ. عزیزانو دا د ابوبکر شان. وزیر خو ما غوندې لیونی پکاري، امیر خو ما غوندې پکاري چې زه ستاسو دا د غوږونو ټیسکونه بادونه وباسم. په خبره نه پوهېږي خو چې جایګیر مال و دولت بنگلا بنز موټر دا ورسره دي، نن ستا د ملک حکمرانی کوي لګیا دي. زر خرڅېږي د نسب پوښتنه نشته، په جرګه کې مې نېستګار لیدلی نه دی. جرګه کې غریب سړی څوک پرېږدي؟ غریب سړی چې د 1 کروڑ روپو خبرو کې کېنه مړه حیثیت ته دی وګوره. او تاسو ورته څه وایي؟ غریب سړی چې د کروڑ روپو خبرو کې ٹک کے بیٹھ مڑا اپنی حیثیت میں دیکھ تے گلا میں دیکھ فلانی خان نال تو پیا گنا کر اس فلانی خان پہ تو غلو ڈیرے وہی خان او نواب او سرمایہ دار چې په پاکستان کې موجود وي او پاکستان د خیر ورځ مخ ولیدو کمړم نو راشي په قدر می متیازي وکړي. پاکستان نه دی، پاکستان نه دی، خانستان، نوابستان، رئیسستان او اربابستان دی کنه دی. ته غریب سره ته څوک پیاس سری کړه پیاس کو نه راشه وګوره بل ظلم ستا په ملک. الکانو لسم پاس کړی دی، د الک نمبر دی 450. کالج ته ورځي وای جی میرټ 600 نمبر دی ورکش. بل الک سره چټ راځي د وزیر یا د صوبایي اصلاح د منبر چټ راځي چې د دې الک 350 نمبر دی دا واخلې. 450 نمبر والا په میرټ دی او 350 نمبر والا د وزیر په چټ باندې کالج کې داخلي. دینه زیات ظلم په دې ملک بل څه کې دی. د غلا والا زوی او د چابلی فروش زوی خود 500 نمبر والا په کالج کې نه داخليږي او د کوتک شاه زوی چې د 4 صحیح وزیر او حکومت تکیږي ا د 350 والا په ساينس کې داخله ملایي. دا استعمال کړي. هغه ورځ اخبار کې کتلی چې زبر د ټول ملک خدمت به امتیاز کو په اتفاق ده ورسفونی مولا سبل ته چرته مړ شو دی د مړي د خدای به خداسي وا تور دوشي چې څوک مړ دی خو لا مړ نه جوړي څنګه چې جمعات له سره ولي نه دي. اتفاق څو یو خروالو یو وسایوالا یو خرگوش زمره ورته پاس کې ناستو زه خو بادشاہ ما میلو سے تقسیمو کا میلو ورته صاحب تم غټه دا خرم غټ د داستاش دا وسای زما عمر دنو دا زما شوا دا ګیدړم ورکوټه دی او دا خرگوش مړو کې دا د چې پلاک شو دا دوړ سترګې د میلو نه بار وېسته. ګیدړ ته ته تقسیمو کدا به وقوف ته نه پويږي. هغه حضرت الامر اوضح خبر صفادا دا خرب او سخره او دا وسای بغیر میل او خره او دا خرگوش بده د مازیګر چیش شاباس دا څه تقسیم کوا الکه دا دې ذکر چانه ده. هغه استاد مې پکې نشته خو د میلو د سترګو نه مې زده کړو. میلو پکې د ځاني سوال سترګې وته ماړه کې خیالو کو چې کته ځان لا پکې څه پوتی کا وګوره نو سر در نه غسیږي. خراشه ارث د دکوا داستا د ملک انصاف وہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. نن ستاد 14 اگست پشپا باندې په سرکاري عمارتونو باندې کروڑونه بلپونه لګېدلي د کروڑونو روپو بجلی په خرچ شوی و. هغه خیر او د غریب سړي په کور کې یو باټۍ لګېدلې وي نو 912 بل پراش کس ډیولا ورشي چې تبا شما
د 25 روپو ورځ مزدور ما زب 1200 د کمزه نه ورکوم وای ز شیخ صاحب مازغه می مخرا دل داخل ک بیا جګړه کا نن ستا په ملک غریب دا حق نه لري چې په کله ما د کور بل زیات راغله ما یې داوله وزیدا پټ نو جسته وي په دې ټکی یو څوکي کې خیر ما کې هو سجذبه وا غریب بس کوي دا د خدای قهر وګوره بمبي وګوره 10 روپے میاشت د بمبي ها 25 روپے شو کمیټه والا ته کوڅه ګنده ده وای منبر سے پوا منبر ته بامبن پسې چې ګرځي بامبن ملاويږي بیا بامبن نه چې ورشوي وبشي غم مکو سکه بیا د کمیټه پیسې چې زما غوخه په وتروړې هغه پیسو کې د وزیرانو چا سمانا لري دغه وګورئ وخت راتلو سره با د سلويختو کالو د کمیټه د میارانو نه زغونه پرې کوم دا ستا د پلار ملکو دا ستا د پلار بچیوا بیا د حکومت په پیسو چې کم کسان حج ته تللی دي فری حج مولیانم پکې تللی دي وای ته خدای په سټوړه اندکا هیڅ شرمې دلو کدا سی فری حج کې زتره زه بس 15 لک حج ته وې فری حج په دې حجي د قوم د خزانه پیسې لګېدلې دي د قوم خزانه د ټولو پاکستان د خلقو مشترکه ده دا ناس خلقو تاسو وربخلي دي خپل پیسې هغه چې راشد تاسو ګلونه ورچوي خدای مرسته کوي د سرکار په پیسو چې حج ته تللی هغه ګلونه څنګه ورچي دا د پلار ملک دی چې د سرکار خوښه ده چې څوک حج ته لیږي یا دته د اجازت شته اوقاف وګوره اوقاف دا به مسلې ته پوس کې وخت راتله به د دې حساب ورکې دغه وګورئ اوقاف حکومت قطعا د دې مجاز نه دی چې د وقف ځمکه خرڅه کړي په دې خبره پوهېږئ د وقف ځمکه خرڅولو اجازت اوقاف حکومت ته قطعا نشته الوقف لا یملک وقف د چا ملک نه او نه وقف څوک خرڅولی شي دا ستاسو ملک پوه نه یئ چې په دې ملک کې سرمایهدارو قیامت برپا کړی دی والله که زه ستاسو دشمن یم دشمن هم نه خدا درته وایم چې د حقیقت نه ګوره شیعه او سني ډېر لرې تللی ډېر لرې تللی او حقیقت ته چې دا دواړه فرقې راځي نو بیا به قیامت خدای ته وګورئ د خدای لویې ورځې ته وګورئ اصل حقیقت ته راشئ اصل حقیقت ستا او زما منځ کې څه اختلاف دی نن چا زمونږ ملګرو کې چا وویل هلته ظفرعلی شاه دی جلسه کې ویلي چې دا اهل بیتو پسې بد وایي اصلي میدان چا گیا تھا آجان میدانی چاہ کے کی کر سکتے اہل بیتو پسې ا مسلمانم نه دی زما خلوی ویر دا دی چې د شیعه اس مشر ته زبد نشم ویلې او زما مشرانو ته بد وای زه خو وی په دې ما بدل ته نشم اغسته کله ابو بکر عمر عثمان ته بد وای پکارو چې ما علي ته بد ویل علي ته چې زبد ویل زه په کافر کېږم حسن او حسین شاه قاسم او علي اکبر بی بی زینب ته چې زبد ویل زه جهنمی کېږم نو ته ما ته وایه چې ما دوی ته وې ستا او زما منځ کې جګړه ده څه ده زه ستا ټول امامان منم ستا 12 امامان منم 24 منم 48 کا منم نو زه ستا 48 امامان منم او زما ته درې نه منې نو ورانه تکې که څه کوو اوس حکومت مونږ ته وایي شیعه سني فساد مونږ خو شیعه سني فساد نه کوو فساد نه کوو په دې حقیقت خو په خبر ګورین څوک نه نو سوچ پیو کی کنه چالک دا ورانه په ما کې ده او په دې کې چې زستا 12 امامان د کربلا خاور منم د کربلا غ ټیکای منم چې ته تندېګ دی هغه تسبیح منم هغه ایره منم هغه هوا منم اهل بیت رسول باندې چې درود نه وایم بوز مې نه کیږي زستا هر څه منم
او زما ته کم درې نه مني؟ هغه درې نه مني چې د چا صفت قرآن کړی. ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي؟ اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا. اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا. معنا پدی علماء پوئیگی معنا د متکلم مع الغیر صیغه دا. متکلم دیکھو برو شیخہ اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا. معنا د څه صيغه ده؟ هو متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دی دومره تا سره. ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی، اوده دی. ابو بکر کمیس وشلولو او ټولې سورې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک ونه ګوري او دته تکلیف ونشي. یو سوره پاتې وه چې هغې دپاره ټوټه نه وه، نو پکې پونده یې کېښوه. پونده یې کېښوه، دننه نه مار وچیچلو. ابو بکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی، که وخوځېدم هسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي. الله یاری کول ګران کار دی. یاری کول ټول وایي هسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي. تا زما به څه یاري سړي ما ته تا سره اشنایي کوم ستا د یارۍ څه شرطونه دي؟ ما زما د یار شته نه. وی دوست ما دوست مې هم نشته. وی شرطونه یې څه دي؟ ما شرط دا دی چې زه څه وایم ته به وایې چې ښه دي، او چې ته څه وایې زما خوښه ده چې ښه کوم که نه کوم. ویل دا څنګه یارانه شوه؟ ما زه وځم ما په وخت وځه. داسې دوه یاران په چا لیدلي نه وي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. اګران کار. ابو بکر خوځي نه چې هسې نه زما د محبوب خوب چرته خراب نشي. سترګونه بې اختیاره اوښې پرېوتې. سردار کونین سترګې مبارکې اوچتې کړې. ابو بکر ولې جاړې؟ و یا رسول الله ډېر وخت شو چې مار خوړلی ما، خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نشي. سترګې مې ګستاخې وې، بې اختیاره تې اوښې توی شوې او ته راویښ کړې. وی دې خوا که خپه دي چې خپه دې خوا کړه. الحمد ولسته او پې چوفې کړه. ابو بکر وایي په خدای قسم چې مادام نه محسوس کول چې زما خپه کې چرته ازغی تلی چې قرآن غوندې قرآن وي او محمد رسول الله غوندې دمګرې وي. هلته ماران څه شی دی؟ د مار درد څه شی دی؟ اوس خو ته یو مچۍ خوړلی ما له راوله چې زه چوف کوم درد به زیاتېږي، چې چوف کوم درد به زیاتېږي، چې چوف کوم درد به څه قرآن مغه دی، خولې هغه پاتې نه شو. لاړې هغه خولې چې په چا کې به اثر و، په چا کې به حلاوت و، په چا کې به